موضوع ډېر زیات ضرورت دی او زه چې په کوم څیز باندې پوه شوم لکه تاسو په اوله کې حدیث مبارک یا د علي صاحب قول کوم بیان کړو چې د ځان پېژنګله د الله پېژنګله دا خو دې کې خو شک شبه نشته د ځان پېژنګلو دپاره بیا تاسو هغه کم ټولز چې بیان هغه هم ډېر مفید او ډېر ښایسته انداز باندې تاسو بیان کړو لکه یو استاد واقع مانو کې خپل یو سټوډنټس ته چې کم څه ښایي ما خپله ځاني په دې سپینه ږیره باندې د دې لکچر نه چې کم څه زده کړو نو هغه دا و چې په غوسې باندې کابو ساتل درمیانه رویه اختیارول الان کې زه په خپله اګریسیو موډ یم چې صفا خبره کول پکار ده بل خپل د زړه خبره خپل راز خبره بل ته ورښکاره کول چې پوهېږي چې دا سړی ما ته فایده راکولی شي د هغه ته خاص رازدار یو خاص ملګری دی هغه ته کول دغسې ټولو کې غټه خبره چې ما کم دی کې واخسته نو هغه په دویم نمبر دا وه اول خو هغه حدیث مبارک و خو ما په دې کې چې کم شی واخستو نو هغه ما په دې انداز باندې واخستو چې تا کومه د ماشومانو د پرورش باره کې کومه خبره وکړه نو په دغې باندې زه خپله ځاني مطمئنم ډېر شوم چې یو خو هغوی ته داسې یو پرورش ورکول پکار دی چې هغه بولډ وي ماشوم دې بولډ وي بل هغه د یرې نه یا فضول دباول په هغه باندې پریشر راوړل دا هم د هغه سره ناانصافي ده او د هغه په شخصیاتو باندې بر اثر کوي نو د ښو اثراتو دپاره د ماشوم دپاره د هغه حوصله افزایي کول بل ما ته پخپله هم دا یو خبره رایاده شوه یو لیکوال مې چېرته پخوا کتلی هغه ویل چې زه چې تر لسمه پورې ما کله سبق وي نو زه انتهایي نالایق وم لسم ته چې کله موږ ورسېدو نو زموږ یو استاد و چې ما به غلط کار وکړو نو هغه به ما ته وایي چې شاباس شاباس یعنې حوصله افزایي به هغه زما وکړه نو چې بیا چې زه هغه لسم مې هم ټاپ کړو د هغې نه بعد ما ام مې پورې چې زه لاړ یم نو ما ټول کلاسونه ټاپ کړي نو دغه حوصله افزایي کم چې تاسو په دې خپل لیکچر کې بیان کړه نو زما خپله هم د دې څیز سره او خصوصا په دې بچو باندې چې زموږ پسې کم یو نسل روان دی یا د هغو نه کم کشر نسل دی د هغو صرف حوصله افزایي نه د هغوی داسې یو لاره ښودل پکار ده چې هغه زموږ واقعي د پښتو ادبو او د دین خدمت وکړي او د پښتون قوم خدمت وکړي نو دغې لپاره زه شکرګزار یم ما د تاسو د نن لیکچر نه ډېر څه زده کړو نو انشاءالله زه به خپله نظریه خپل سوچ فکر چې کوم دی هغه به متوسط دغه ته اړوم او یو شی ما دې کې رښتیا بل یو شی مخصوص کو هغه دا و چې تا کم د سوچ متعلق یو اګریسیو موډ او میډیم اندازه کې یا مطلب چې لو چې یو سړی دباو ده نو د ما یو سوچ په دې کې ضرور شته هغه دا دی چې بعض ځای کې به د اګریسیو موډ ضرورت پرېوځي د انسان په هغه کې ژوند باندې بعض ځای کې به د اوسط نظریې یو سوچ یو فکر پکاري خو بعض ځای کې به د دباو او دغه راځي نو زه یم چې کنې دا درې واړه په خپل خپل ځای چې کله استعمال شي نو د هغې به دا درې واړو نظریو به معنی هم ښایسته شي او فایده به هم زیاته شي د انساني ژوند کې دا په خپل خپل ځای باندې استعمال د هغې پکار د متوازنې رویې چې همدغه مقصد دی چې کوم وخت کې ما د څنګه رویه پکار بعض اوقات به تیزي هم دی کې راځي خو هغه تیزي به داسې وي چې غوسه به وي خو دا ما چې څنګه د غوسې دا دوه کېټګري تاسو ته اخر کې لنډ لنډ بیان کړه که نه سر چې د 1 نه تر 3 پورې 1 نه تر 3 پورې دا معمولي ترخېدل چې خبرې ترخې شي دا متوازن رویه کې راځي او بیا د څلورم پنځم شپږم او اوومه پورې غوسه په کومه باندې چې زما کابو وي دا متوازن رویه کې نو دا دواړه د دې برخې دي لکه بعض اوقات زه یو څیز په غوسه هم کوم په چا هغه د وخت ضرورت یو داسې نه هغې باندې به زما اوبه وي موږ ته زه چې وړوکي مرتبه راته خبره کوله بچي وایي دا خلک نشه کوي وایي ځان ته داسې نشه پکار ده چې سړی پرې سوري چې په سړي باندې سورلی شي نو الله وایي دا هر قسمه نشونه وساتي خو لکه دا هغه وخت زما د تره
اپروچ تر دغه ځای و چې مطلب که دې نسوار سګرټ شروع کړي نو خیر دی خو چې نور څه شروع نه کړي الله دې هر څه مو ساتي خو لکه یو ښه خبره وه چې لکه ته په یو څیز باندې سورې کابو دې پرې حاصلي مقصد دا دی که نه څنګه چې مونږ وایو که نه چې سبحان الذي سخر لنا چې مسخر کړي دي وي غصه هم داسې ده چې هغه مسخر وي مونږ ته نو هغه زموږ په متوازن رویه کې سر راځي بلکل ستاسو خبرې سره زه اتفاق د دې ضرورت راځي جی نور ملګري بس که دغه نو صدر صاحب د بیا صدر صاحب مانځه دغه ورکوم جی په دې کې دا ډېر اهم او ډېر ضروري مسلې دي په دې کې ما خپله زه نه لټوم چې ما کې کومې خامې هم ماته ښکاره شوې کومې خوبۍ ماته هم ماته ښکاره شوې او بل دې زه نه ما یو هغه وکړه چې ما زه نه ملګري زموږ سره په کلاس کې نالایکه وو که نه خو هغه وایي چېرته بیک کې دي چېرته څه کې دي چېرته څه کې نوکرۍ کوي که نه نو کله کله ما وی اکثر چې دوی مړه مونږ نه ښه وخوړي دوی مونږ نه قابل وخوړي دا د نوکرۍ دي دا دي وګڼي نو اوس چې دې خبره ماته پته ولګي چې ما احساسي کمتري چې هغه ختمه شوه زه یم چې ما خو د هغه نه ډېرې پیسې درلودم هلته چې زه پرې هغه یم دا جذباتي صحت زه ما سره نوکري نشته خو په دنیاوي لحاظ سره ما هغې نه پیسې ډېرې وګټلې او زه پرې ما ته اوس احساسي کمتري چې دا هغه ما په هغه کې بدل نو دا ډېر قیمتي هغه ډېر دا پکار دا جذباتي صحت دی سر کوم خلک او موږ شاعران خصوصا موږ جذباتي صحت زموږ ښه وي موږ د عقل کې دومره تکړه نه یو ځکه موږ سبقونه هم ډېر نشو ویلی خو دا ګوره لکه زه تاسو ته ثبوت درکوم یو شخصیت دوه شخصیتونه احمدشاه صاحب سبق څومره ویلی دی څومره کار دی ناقابل او ځکه سبقونه وي یا مطلب نورې مسلې مزدورۍ ورته هر څه چې خو د سبق نه کیسر پرېږدی او د دې جذباتي صحت چې کوم دی دومره ښه دی په ځان کوم ځای ته ورسېد دواړه نو بلکل دا ستاسو خبره درسته ده څنګه چې تاسو د ګولمي خبره پورته کړې 80% په پرسنالي شیپ کولو کې د جذبات ایموشنز دا کار دی او 20% داسې څه فیکټرز دي چې هغوی پرسنالي شیپ کوي جذباتو په ذریعه باندې او عقل باندې زورول ریپیټ کوي داسې موږ سره څه فیکټرز دي چې موږ سره هغه پرسنالي شیپ کوي د عقل باندې زورول مطلب جذبات څه دي هغه څه فیکټرز دي سره جذبات جذبات ګورئ چې مونږ څنګه چې ما د دغه کې ووایي که نه د لیکچر کې ما یو ځای کې تاسو ته ووایي چې خپل رازونه خپل خوبونه خپل خواهشات او یا زمونږ د ماشومتوب د واقعیت چې کوم دي دا د یو نفسیاتان په ذریعه باندې مخې ته راول او بیا نورو سره هغه څیزونه شریکول دا زمونږ جذباتي صحت دپاره کار ورکوي او دا زمونږ په دې 80% کې راځي نو مونږ سره د عقل یو دی دا صرف د دې 20% برخه رسېدلې ده او جذبات او خواهشات احساسات دا یو خوره دنیا ده لکه ګوره څنګه چې فلسفه د علمونو مور ده هر یو علم به د دې نه نو دا هر یو څیز چې د عقل چې کوم دی دی به هم د جذباتو تابع وي مخکې خلکو به وایي چې یاره عشق به تر عرش رسي عقل همدنګ ښه دی بیا چې وروستو کې خلک راغله عقل دې پسند ماده پرست عقل ما ته په عقل باندې هر څه کوه زه عقل نه علاوه څه نه منم خو بیا چې کله دغه وشوې ریسرچ یې وشوې ساینس دا ثابته کړه د دې سړي د کتاب کې د دې ټول عدد و شمار راخیستلي شوي دي ساینس ووایي چې نه دا څیز نه دی دا څیز دی دا رازونه دي دا حقیقتونه دي دا خوبونه دي دا خواهشات دي د ماشومتوب دغه واقعیات دي دا څیزونه دا زمونږ چې د بل سره شریکېږي یا د دې څومره په ښه انداز کې مونږ تشهیر کوو نو په دې سره زمونږ ذهني زمونږ جسماني صلاحیتونه سیوا کېږي په نسبت د عقل نو دې سره زمونږ په پرانستې کړکۍ کې وسعت راځي زمونږ شخصیت باندې دغه څیزونه ښه اثر راسي تاسو سوال دغه و که نو ما جواب هم نه کړی شي اصل کې مثال چې زه یو خبره کوم
د دې مقصد د عقل چې دی که نه چې 20% دی دې منصوبه جوړولی شي نقشه جوړولی شي تا ته یو پلان هم درښولی شي ته به کار په جذبه کې که ځان نه د اکبر باچا لټ ما یا بل چا جوړ کړو نو بغیر جذبې دا کارونه نه کېږي نو دا جذبه ځکه ضروري ده عقل چې دی هغه تا ته خپل پلیټفارم پلانینګ هر څه درکوي خو هر کار به په جذبه کېږي جذبه به اوچتوي زما خیال د سوال بس بس کې دې شي کوم دا شاید ما ځکه پوښتنه وکړه چې تفریق کول هم په عقل باندې کوي په جذبه هم جذبه نشي تفریق کولی دا څنګه دې ډنګدار او یا ساتل پکار دې ډنګدار صحیح هم د عقل باندې بالکل دا دواړه دي یو تر بله داسې نه دي چې دا متضاد دي دا چېرې متضاد نه دي خو بعضې څیز تاسو به لیدلي وي هغه زما یو ویډیو په دې سوشل میډیا باندې کتل یو کوتري او د هغه مور مړه شي نو یو غوا سره عادت شي غوا وله خپل پیم ورکوي هغه مالک یې څومره بس هغه غوا خرڅه کړي سپي بېقراره چغې وهي هغې غوا پسې بیا منډې هغه ځان چې هغه کس ترې روانه کړي که نه هغې غوا پسې ورورسي غوا مو ته سر راښکته کړي دې مور پورې ځان مږي رامږي هغه خپله مستي ورسره کوي اوس زه دغلته وایم چې دغلته جذبه موجود ده وکل نشته دلته د مینې جذبه موجود ده نو عقل مونږ ته د عقل استعمال مونږ صرف په شعوري توګه کولی شو یو لکه مطلب دا مکانیک جوړېدل غواړم زه به کښېنم دا انجن دا به راکړو دا پرزه دلته دا دلته ده د دې به ولیکو چېرې دا پرزه به داسې لګي خو دا جذبه چې کومه ده دا اټومیټیکلي راښکاره کېږي دا د دننه راوځي لکه زموږ د چا باندې مینه راځي اکثر وایي که نه یاره مینه اختیار نه کېږي دا بې اختیاره کېږي یا همدردي راځي مونږ دغه خلک چې کوم دي د غریب او د دردېدلي خلک چې کوم دي د غریب خلک چې دي دوی چې مونږ ووینو زموږ زړه درد وکړي که نه چې یاره مونږ خو دومره ګوره برسر روزګار خلک یو دا مزدور سړی دی د ده روزګار نشته دې به څه خوري ګراني دومره راغله آیا دا مونږ په عقل باندې کوو که نه دا مونږ په جذبه کوو عقل خو ماته دا وایي چې ګورې ځان له پیسې وګټو جمع یې کړه چې چاله ورنه کړي وروسته څه وخت راتلی شي جذبې ما ته دا هم ویلي چې ما سره په جیب کې 100 روپۍ دي خو دا 100 په 100 دې سړي له ورکړه مړه 100 دې تا سره نه وي که نه نو دا د دې په شا هغه جذبه وه سوچ ټیک ده چې موږ به عقل کوو خو لکه د عقل او د دې داسې داسې متضاد هم نه دي دوی دواړه خپلو کې ګډ مټ دي خو بعضې ځایونو کې داسې وي چې هلته عقل نه وي خو جذبه موجود وي کېدای شي زه درست نه یم ما سره خو یو شی دی سوال نشته د یو عقل تا ته یو شی راوړي چې دا شی زه کوم که نه نو خو هلته کولی نه شي چې تا سره جذبه نه وي تا کې هغه نه وي مخکې تلو هغه نه وي احساس نه وي نو تا نه شي کولی عقل وي خو تا عملي جامه نه شو هغه 100% یې پرېښي بالکل هم کېدای شي دغه 100% کېدای شي دغه 100% دا بنیاد کې 100% کې دا بنیاد راځي کېدای شي دغه سم کېدای شي چې هغه لکه مکمل وست یې خو نه دی 100% یې ورکړی دی نو کېدای شي دا بنیاد کې ښودل په دې 100% کې هغه وي منشن وي جی زه به هغه خو پکې نه وم ځکه چې پارې خبرې باندې ورسېدي او څه داسې پشي خو زه به دا ووایم چې دې لیکچر هغه کې ګورم چې خفه هم شوم دا ته مې واورېده که نه خفه هم شوم ځکه چې دا چې 15 کاله مخکې شوی نو کم سے کم دا ډېرې بیمارۍ خو به ایمان په دې وایي او دا هغه داسې چې پوهېدو هغه نه زیات دا یو علاج دی نفسیاتي دا داسې د دې ډېر ضرورت و او زه چې دا چې کوم موجوده ملګري نه دا د یو 2-3 ځلې بیا ریپیټ شي لکه دا بیا کول پکار او زه خو خفه شوم یاره دا 15 کاله مخکې کم سے کم ما کې زه په دې خبر شوم چې دا مثالي ولې نه دې کې لالا د دې ضرورت مونږ ولې محسوس کوو د دې ضرورت مونږ ځکه محسوس کوو چې زمونږ ملګري د چمک نه متاثره کېږي ډېر زیات ما خصوصا په خپل ځاني دا د زلمو ملګرو دپاره دغه چې دوی کې مستقل مزاجي راشي دوی مطلب پټلې بدلې د دوی دا تک چې کوم دی دا نه اوسېږي چې دوی زر منزل ته ورسي کومې ټکرې چې مونږ خوړلې دي او د کوم څیز نه چې مونږ راتېر شي والله مونږ چې دوی هغه څیزونه ونه کړي نو ما دا محسوس کړ چې زمونږ ملګري صلاحیت باوجود دوی کې کمې اکثریت کې بشمول زما دوی کې د ځان پېژندنې کمې دي چې ما کې صلاحیت کم دی
ما کې کوم صلاحیت دی ما هغه پرېښو یعنې ما کې الله تعالی د کرکټ صلاحیت یې زه لاړ شم فوټبال شروع ولې ما ته پته نشته چې زما صلاحیت خو د کرکټ دی نو ما په دغه بنیاد باندې دا څیز دغه کړ چې کوم څیز کتابونو لیکلي نو ما ټول هماغه تاسو ته بیان کړ او منځ کې مې پکې خپل تجربات مختصر ولیدل کېدای شي ټچ وي یو سړی اوري وایي چې دا خو کتاب دی او تا ځان نه جوړ کړی دی خو صرف نومونه دی هغه راغوستي جوهري کړکۍ دی هغه راغوستې ده یا دا خبرې دی پکې راغوستې نور خبرې به ټولې تا د ځانه لیکلي دي داسې هم کېدای زیات پکې دغه وي خو په عمومي توګه ما کوشش دا کړی دی کوم چې ډینیل ګولمین یا جوزف لیوف او هری انګ هم کومې خبرې راخیستې دي نو د دې درې واړو نفسیاتدانانو د لیکونو په رڼا کې دا یو څیز ما ترتیب کړی نو مهم دی چې ډېر ښکلي تاسو په تمهید کې ویل چې هغه دا یو کس په اجلاس کې ناست وي که نه ډېر وخت په تېر کړو هغه شعر نشي خپل وخت ځای موږ دا ویل چې د صلاحیت په دغه کې سړی څنګه پېژني همدغه طریقه ده دا کوم چې ما ویل د بل نه تپوس کول چې ته زما باره کې څه وایې دا ډېر اهم څیز دی لکه که چېرې جمیل خټک صاحب څه شو نشا صاحب څه شو جمیل خټک صاحب که زموږ نه پوښتنه کړې وه څنګه ورایي که جمیل خټک صاحب یاره زه څنګه شاعر یم نو موږ به ته څه ویلي یا صدیق زخمي که موږ راشي پوښتنه وکړي چې یاره زه څنګه شاعر یم موږ ورته ویلي چې وروره ته داسې کار وکړو بچو د رزق وګټه دا ته نشي کولی دی باید ته وخت ضایع کړې وجه څه وه چې موږ ته پته وه چې د هغوی نه شاعران نه جوړېدل هغوی بس انتهایي شوق اخیستي وو دغه څیز شروع کړی نو موږ ته به پته د دې نه لګي چې موږ دا کومې خبرې چې موږ بل سره شریکول خپل جذبات احساسات او د بل نه فیډبیک اخیستل بل له فیډبیک ورکول دا ټولې خبرې همدغې کې دي دا د خود آګاهۍ د ځان پېژندنې دپاره دا څیزونه ضروري دي نو کله چې موږ د بل نه پوښتنه کوو چې یاره ما کې دا صلاحیت شته دی او که نشته دی یو خو دلته ناسته ده نو ناسته دا ضروري نه چې موږ د شعر لیکو دلته دې ناسته کوو خو لکه موږ هغه جرل د یو صلاحیت د لرلو یا نه لرلو خبره کوو که نه نو ضروري نه ده چې زه دلته کښېنم نو زه د شعر ولیکم زما د شپږ میاشتې شو ما چې د شعر نه یې لیکلی اوس رانه پته نه لګي هغه دغه شوي هېر شوي خو لکه دا کومه ده جوهري کړکۍ چې کومه ده ټول هر څه په دې کې راځي زموږ د سوالونو ټول جوابونه په دې کړکۍ کې راځي که موږ چېرې د خپل خواهشات جذبات شریکو خلکو سره موږ کې کومې پټ خبرې دي که زموږ عادتونه دي کوم زموږ خواهشات دا موږ تپوس وکړو د بل ملګري نه چې دا درست دي دا غلط دي ته ما کې څه ویني زه شاعر جوړېدی شم که نه شم زه افسانه نګار جوړېدی شم که نه شم زه یو فنکار جوړېدی شم که نه شم جوړېدی هغه موږ ته وایي چې یاره ته افسانه نګار ښه جوړېږي یا ته شاعري پرېږده یا هلکه ته افسانې باندې داسې وخت مه ضایع کوه ته شعر دپاره پرېږده نو چې کله چې موږ د 10 ملګرو نه دا دوستان دغه واخلو رایه واخلو هغه 10 کې اته موږ ته وایي چې ته شاعر جوړېدی شي بیا به موږ د شاعرۍ صلاحیت ځان موږ وپېژنو ځان به موږ د خپل ماحول د چاپېرچل په بنیاد باندې پېژنو چې کوم څیزونه موږ ته پرانستې کړکۍ کې شته خدوخال موږ پېژنو خپل سترګې مې غټې دي وړې دي وجود مې څنګه دا موږ پېژنو دا موږ ته پته نشته تکیه کلام څه دی دا موږ ته پته موږ د خلکو په ذریعه باندې پېژنو دا خلکو ته پته نشته دا موږ خلکو ته وایو نو د هغوی نه به بیا مشوره اخلو دا څیزونه چې کوم دي دا موږ د یو نفسیاتدان په ذریعه باندې پېژنو او بیا د خلکو سره شریکوو نو د هغوی نه مشوره څنګه تاسو سره کېږي چې زموږ یو ملګری و هغوی ما ویل چې پیسې راکړي یو کاروبار شروع کوو هغوی نو زیات ترقۍ کې زموږ ما نوکرونه علیه السلام صاحب هم وایي آیا د قابلیت تعلیم به موږ په پیسو باندې کوو چې یو کس څومره اکنامکلي سټرانګ دی په دې باندې د قابلیت تعلیم کوو که نه په څه باندې موږ چې کس بالکل ما وختي په خپلو خبرو کې وایي چې په دنیاوي لحاظ کامیاب عموما موږ شاعرانو ته په معاشره کې ناکامه خلک ویل کېږي ناکامه خلک موږ ته ولې ویل کېږي چې موږ دنیا نه جوړ او تاسو که د نورګل بابا ته لاړ شئ نو دغلته څو ملنګان ناست دي د هغوی نه تپوس وکړئ ګټه چا وګورئ موږ تاسو څه کړي دي څه شی دی سپینې کپړو کې ګرځئ یونیورسټۍ ته ځئ راځئ تا تاسې کړي ګټه ما کړې ده هېڅ غم مې نشته خو عیش ماش کوم وروره سګرېټونه لګوم تا ته ورکړم عیش نو
یو خپله دنیا کې خوشحال اوسېدلي دي مونږ شاعران په حقیقي معنو کې خپله دنیا کې خوشحال یو خو تر څو پورې چې مونږ شاعران په معاشي لحاظ باندې کامیاب شوي نه یو دا یو حقیقت دی چې مونږ د خپلې ژبې خدمت نشو کولی او زه مسرور صاحب ته دا د مسرور صاحب په دې خبرې کوئ ده ته ځان ګردان په معاشي لحاظ سره مضبوط کړه ته که اوس ډېرې محصې کې خو همدغه زموږ غوندې دی خو چې کله ته انشاءالله ورسره روزګار شي ته یو ښه ځای کې کښېنې تا ته وخت میلاو شي ته د لیک تا ته مو کوي د تخلیق هم تا ته مو کوي د هغې د ایکسپوژر هم تا ته مو کوي د هغې د ډیلیور کول هم تا ته مو کوي او پیسه هم درسره وي نو په پیسه باندې به هم کې او خپل صلاحیتونو باندې هم کې نو په عمومي توګه په دنیا کې دا خیال کېږي چې مونږ ناکام خلک یو او پیسه د هر څیز ضرورت دی مونږ به دې نه هم مخ نه اړوو یعنې هغه ماده ده که نه ماده پرستي خو ده په دنیا کې نو که چېرې مونږ د دغې څیز نه مخ واړو د هېڅ هم پاتې نو هغه د نورګل بابا ملنګان به رانه جوړي نو هغه هم کامیابي ده هغه هم کامیابي ده ورسره علم حاصلول بیا ډبل کامیابي ده ورسره بیا هنر زده کول د هغې نه په ډبل کامیابي ده چې څومره زیات یو بنده هنرونه زده کړي روزګارونه زده کړي هغه که یو سړی دی لکه ګورې اوس هغه سندره وایي او بل سړی هغه سندره هم وایي او کمپوزینګ هم کوي بل سړی دی هغه لیکي هم خپله نو دې ترېونه کې به دغه یو کامیابي ده کوم چې سره چې ډېر څه دي داسې نو په دغه بنیاد باندې مونږ دنیا چې کومه ده دا هم د کامیابۍ په زمره کې اچولی شو پکار ده چې مونږ یې اوس وام شو ځکه بس دا ډېر وشو په دا مونږ ډېر خپل ځانونه او خپل کام د دې څیز نه وروسته وکړو چې ما پرېږده دنیا ولې دنیا به او دا زمونږ د دین ټیکهدارانو دا مونږ لپاره ډېر ښه وکړه مونږ پرېږده دا دنیا دا د انګریزانو دنیا ده زمونږ لپاره آخرت دی دې څیز مونږ ډېر وروسته کړو اوس به مونږ راځو دې دنیا ته راځو ځکه چې دا ژوند په دې دنیا کې دی نو د دې چې کوم دغه دي ضروريات دي کوم اسباب دي هغه اسباب به مونږ برابرو ډېر زیات ډېره مننه ډېر مهم ټاپک و او پکار و چې مخکې پېښې اوس هم شولې راغلې زما ډېر مختصر سوال جی جی چې ځان پېژندنه یا سیلف ریکګنیشن یا سیلف اویرنس د عقل په اساس په بنیاد باندې وي که د جذباتو په بنیاد باندې جی که د جذباتو په بنیاد باندې وي نو بیا فقط عرف نفسه من عرف نفسه فقط عرف ربه جی جی دغه او که د عقل په بنیاد باندې نو بیا به دې قانون سره نور مثالونه وي که نه جی نو دې کې مونږ سره ستاسو څه خیال دی چې د ځان پېژندنې کوم اساس دی جی دا په عقل دی او که په جذباتو باندې بالکل جی جذباتو باندې وي جذبات کې لږ مختصر ممکن وضاحت وکړي چې جذبات څه شي جی صحیح ما کېدای شي په دې خپل لیکچر کې څه ښه طریقې سره ډیلیور کړی دي یعنې ما نوټ اخیستی دا کوم چې من عرف نفسه فقد عرف ربه دغه خبره ده تاسو چې د دې تعلق د جذباتو سره خو ځان د دې نه جذباتو سره نه ده بس دا یو جرم خبره ده لکه څنګه موږ چې چا ځان وپېژندو اوس د ځان پېژندنې لپاره ټول څه دي اوزار څه شي دي هغه یو جدا ټاپک ته راځي بهرحال راځو هغه ټولز ته څنګه چې ما وویل که نه چې د عقل ګولمین وایي چې په دې کې د عقل لاس چې کوم دی په ځان پېژندنه کې دا 100% دی په دې کې کامیابي حاصلولو کې د دې کردار 100% دی او دا هم کېدای شي چې بنیادي عقل یې ښه او بیا دغه د بنیاد کاڼه کې ښودل دا ډېره لویه خبره ده خو بیا وروستو 80% تعمیر چې کوم دی بیا په جذباتو کړي دي یا داسې وي چې جذباتو آغاز کړي دي او دې پکې وخت په وخت باندې د عقل پکې وخت په وخت باندې هغه خپل لاس وهلی وي او د دې جذباتو ترتیب یې کړي وي بیا جذبات زموږ څه دي زموږ احساسات څه دي جذبه څه شی دی څنګه چې ما د دې غوسې باره کې وویل چې دا یو نیچرل څیز دی یو داسې څیز دی چې د هغې باره کې زه د خپل د ننني احساساتو اظهار کوم لکه اوس ژړا ده خفګان دی حیرانتیا ده دا یو د حیران شو موږ د حیرانتیا څه شی دا یوه جذبه ده غوسه ده دا یوه جذبه ده اوس موږ یو څیز دی یو بنده د اکسیډنټ وشو زموږ
دا زړه درد وکړي. زمونږ مازغه خدا وایي چې دا سړی وو چې ته وړه د پولیس راشي او بیا به دې تنګوي. زمونږ عقل مونږ ته دا وایي. خو مونږ وایو نه ولې انسانیت څه شو؟ نو دغه چې مونږ کوم وایو چې انسانیت څه شو ورشو دغه سړی راوچت کړو او سیټ ته یې کړو که مړي لاس پرې ورله وتړو څادر پرې واچوو چې مچان پرې نه کېږي. دغه جذبه ده یو سړي سره همدردي کول، د یو سړي د ضروریاتو د هغه د جذباتو احساساتو احساس کول، دغه زمونږ خپلې جذبې دي، زمونږ ذاتي جذبې دي. جذب زمونږ دننه په یو دغه ورته مونږ وایو دا یو مفهوم الفطرت شی دی چې مونږ د دې وجود نشو بیانولی. نو دا راولاړېږي، دا د څه نه راولاړېږي؟ د دې په شا باندې څه دا خو بیا ساینس په ښه طریقه کې ووایي. اکثر به تاسو سوچ کړی وي ساینس بیا دا وایي چې دا مونږ چې سوچ مونږ اکثر وایي زړه کې مې دا خبره راغله، دا خو زړه کې نه ده، دا خو مازغو کې راغلي. خو بیا د حیرانتیا یوه خبره بله دلته دا ده چې خفګان راشي نو پکار دا ده چې مازغه فعل شي نو د هارټ ولې فعل شي. هسې یو سوچ خبره ده، ضروري نه ده چې زه د درست یم. د زړه مسله سړي ته ولوي دله غم مه ورکوئ، نو دا غم خو محسوسوي مازغه، نو دا زړه ولې دی؟ دا زړه ته ولې دله ډېر غم مه ورکوئ، دا د زړه بیمار دی. نو دې زړه کې څه شته؟ نو د زما په خیال د عقل تعلق چې کوم دی هغه د مغزو سره دی او د جذبو تعلق چې کوم دی هغه د زړه سره دی. دا زما ذاتي خیال دی، دا ذاتي څیز مطلب دا کتاب نه علاوه. نو او که تاسو خیال کړی وي بعض اوقات چې تاسو ته الله مو د هر قسمه غم نه وساته نو ناخوشګواره واقعه میلاو شي، ځکه زمونږ خو ټول ژوند د غمیزو نه ډک دی. هلته د ماکا دلته ماشومان د زلزله کې کم بد حال شو. ما یو تصویر هم نه دی کتلی ځکه چې زما په دې زړه کې داسې یو نری کرښه غوندې درد راځي، داسې زه ماته محسوسېږي چې یو نری کرښه مې د زړه کې راغله، حالانکې زه خو محسوسوم د مازغو په ذریعه، نو بیا دې زړه کې ولې راځي؟ نو څه ناڅه شته دی، هغه یو نه لیدونکی څیز دی چې د هغې تعلق د زړه سره دی. دغه جذبه ده، دغه احساس جذبه ده کوم چې مونږ ته په بل باندې د خفه کېدو وایي، مونږ ته دا وایي چې ناجایزه مه کوه، غلط مه کوه، دې کار کې کامیابي حاصله کړه، چې نه لیدونکي څیز مونږ ته راوچتېږي او د عقل هغه ټاکلې شوې لاره باندې دغه عمل کوي. دغه جذبه چې کومه د عقل په یو ټاکلې شوې لاره باندې عمل کوي. نو عقل او جذبه دا دواړه متضاد، څنګه چې ما وختي یاد کړو دا نه ګڼم چې متضاد دي، خو د یو بل نه جدا ضرور دي. څه ناڅه شکل کې کېدای شي چې درست شوی